د دغه ځوان تصویر چې په دې سکرین باندې تاسې تخکاری 2018 کې اوچت کړی چا همدې ریاست ادارو 2018 د لسمې میاشتې نه تر اوسه پورې نادرکه و نن چې دی مور له هغې مور ته به یې مړ وړي وزیرو هغې مور ته به یې مړ وړي چې کومې د 2018 نه را دې خوا د کور لارې به یې کتلې تاڼو کچرې او هر چاته به سوال و مینتونه به یې کوه چې خدای او رسولو باندې زما زوی راته را پیدا کړي نن هغه چې دی د فوزي زندان کې بیا د فوزي زندان کې څه تاسې د ګیلمن نه اورېدلې وه چې څومره ظلم او زیاتې چې انسانان خو د ځناورو سره هم داسې سلوک نه کېږي چې کوم د دوی سره شوی سپي پې ورپرېږده ظلمونه پې کوه مخله او هغه ته چې بورې ورچوه او شاپرې ورچوه ساګانې بندوه قبرونو ته یې ژوندي ورچوه نو دا هغه ظلمونو نه پس دا په تشدد کې نن چې دی شهید شوی دی اوس به یې هغې مور ته مړ وړي چې کم د دې د ژوند په امید باندې ژوندی وه دا زموږ د پښتنو بېحسي ده چې نه به په دې باندې د کومې سیاست نامه یې نه اخلم بیا دوی وایي چې یاره تاسې چې زما مشر بدناموئ خو دا ټول مشران ایکس وای زیډ چې څومره هم د سیاسي ګوندونو دی که په ممبر باندې ملا ناست دی او که په پارلمان کې دی او که غیر پارلمان کې دی خو یو هم چې د کم د دې پاکستان وایي چې مونږ یې نمک خوړلی دی هغه خلک چې د دې ځینې وظیفې اخلي او ګټې دي هغه به په دې یو هم ونه غږېږي خو نه بیا د چیف له چې کم فیلډ مارشل او دې میلاویږي هغې مبارکي ته بیا هر یو ورخلاص د هغه فیلډ مارشل دی چې د کم د لاسه د هغه رنګې ښایسته ښایسته ځوانان تللي دي شهید دي یا نن هم نادرکه دي خو ښځې ماشومان او بچیان او میندې یې لټوي مننه